د افغانانو زړونه وګټل. پاکستان ته یې غاښ ماتونکی جواب ورکړو. دا چې څنګه ولې ملګرو که تاسو غواړئ چې پوه شئ نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ او خبرونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان کورنیو چارو وزیر څرګندونې پارونکې وبللې. د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله څرګندونې چې ویلي یې شونتیا شته چې په افغانستان کې دننه پاکستاني طالبان په نښته کړي پارونکي او بې اساسه بللي دي. د طالبانو د ملي دفاع وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو شتون رد شوی او په وینا د طالبانو مرکزونه په یاد هیواد پاکستان کې موجود دي. اعلامیه کې راغلي د پاکستان چارواکو لخوا دا ډول ادعاوې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ښې اړیکې زیانمنوي او هر ډول ستونزه باید د تفاهم له لارې حل شي. طالبانو په اعلامیه کې د خپل هیواد د ورځنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع ټټر وهلی او وایي موږ د خپل هیواد د دفاع ښه تجربه لرو. دا و چې همدغه خبر تر بیخي چارې ښه واخلو.